مولا برادر وایي طالبانو د محمد اشرف غني د وژلو هیڅ پلان نه درلود. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال مولا عبدالغني برادر ویلي کابل ته د ننوتلو پر مهال طالبانو هیڅ داسې پلان نه درلود چې ګواکې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني دې ووژني. نوموړي دا څرګندونې وروسته لاغه کوي چې په خپله پرځول شوی ولسمشر محمد اشرف غني او ورته یو شمېر نږدې کسانو ویلي طالبانو پلان درلود چې د پلازمینې کابل له نیولو وروسته ښاغلی غني ووژني، خو د طالبانو مهم مشر مولا برادر د افغانستان ملي راډیو تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې دا ادعاوې رد کړي دي. مولا برادر ویلي دي که ګڼ شمېر افغان مشران، سیاستوال او دا مهال په افغانستان کې دي او د په وینا عادي ژوند کوي او له خلکو سره ګوري. ظاهرا د نوموړي اشاره پخواني ولسمشر حمید کرزي او پخواني اجرایه رئیس عبدالله ته وه چې دواړو د طالبانو له واکمنېدو وروسته کابل کې پاتې شول، خو پرځول شوی ولسمشر محمد اشرف غني د نوموړي نږدې سلاکاران او د پخواني کابینې ډېر غړي د کابل د سقوط پر مهال له افغانستان ووتل. ښاغلي غني د کابل له پرېښودو یوه ورځ وروسته په یوې ویډیويي پیغام کې ویلي و دا ورته د منلو نه وه چې د افغانستان یو بل زعیم یا مشر دې هم په پلازمینه کابل کې ووژل شي. د نوموړي اشاره د افغانستان یو بل پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله ته وه چې په 1996 کال کې طالبانو د پلازمینې کابل له نیولو وروسته په دار وځړاوه، خو د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولا عبدالغني برادر وایي د دوی مشر مولا هیبت الله ټولو وګړو ته عمومي بخښنه اعلان کړې چې په هغه کې د پخواني حکومت چارواکي هم شامل دي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې د الله په امان.